السلام علیکم د جعفرخان د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د چینل سبسکرایب هم مه هېروئ. نن په دې باندې خبرې کوو چې ولې د افغانستان په کرکټ بورډ کې د اجرایي ریاست دغه څوکۍ یا دا پوزیشن ډېر ژر بدلېږي را بدلېږي. په تېرو دوه درېو کلونو کې شپږم که پنځم ځل دی چې یو رئیس لرې کېږي بل راځي. خو تر دې مخکې په یوې بلې مهمې مسلې باندې غږېږو، هغه هم د افغانستان د کرکټ په اړه. د افغانستان کرکټ بورډ څو ورځې مخکې د لیست ای یا د افغانستان د یو ورځنیو داخلي لوبو سکیجول مهالویش تقسیمات اعلان کړل او ترڅنګ د دغو لوبډلو نومونه اعلان کړل او ورسره کپتانان یې هم اعلان کړل. د کپتانانو په برخه کې ښه خبره دا ده چې نوي او ځوان کپتانان ګمارل شوي دي او ټاکل شوي دي چې نجیب زدران، حشمت شهیدي هم په هغه سر کې راځي، په لیست کې نومونه لیدل کېږي. ترڅنګ رحمت شاه هم کپتان دی او په د دوو نورو ټیمونو کپتانان ګلبدین نایب او اصغر ستانکزی یا اصغر افغان کپتانان دي. افغانستان په 5 زونونو باندې د کرکټ په 5 زونونو باندې ویشل شوی دی. د کپتان په اړه ولنډه خبره دلته دا کومه چې که موږ غواړو چې د آینده لپاره د افغانستان د ملي ټیم لپاره بېلابېل بدیل کپتانان ولرو یا د کپتانانو بېلابېل بدیلونه ولرو، نو ښه خبره دا ده چې د همدغو داخلي سیالیو نه موږ کپتانان وروزو. د لوبغاړو د پیدا کولو د روزلو ترڅنګ یوه غوره او ښه لار همدغه ده چې په دغو سیالیو کې، په لیست ای سیالیو کې چې د افغانستان تر ټولو د کرکټ لوړ فارمټ یا لوړه بڼه منل کېږي او د کرکټ نړیوالې شورا سره رسمي دي دا لوبې، په دې کې په شپږیزه کې په نورو لوبو کې موږ دا ځوان لوبغاړي راولو، کپتانان یې کړو، تر قوي او تر مهمې او مسلکي څارنې لاندې ونیسو، روزنې لاندې ونیسو، ویروزو، تجارب ورسره شریک کړو، تخنیکونه یې غښتلي کړو. دوی چې دلته ښه کپتاني وکړي، ښه وځلیږي، نو طبیعي ده چې د آینده لپاره ملي ټیم ته چې راځي دوی ښه کپتان کېدی شي او د کپتان ښه بدل کېدی شي. بیا به دا اندېښنه نه وي چې که احمد کپتان نه وي نو په ځای به یې څوک ټاکل کېږي. دا یې ښه ځای دی، کرکټ بورډ ډېر ښه کار کړی دی. د لیست ای د سیالیو لپاره د لوبغاړو د ګډون یو مهم شرط د یو ټیسټ ګڼل شوی دی. کرکټ بورډ وایي که هر لوبغاړی له دغه ټیسټ نه ازموینې نه پاس کېږي نو دغو لوبو ته به راځي، که نه کېږي نو نه به راځي. سوال دا دی چې دغه د یو ټیسټ چې شی دی، ولې د افغانستان کرکټ دغه د یو ټیسټ مهم ګڼلی دی؟ یو ټیسټ په د کرکټ او د لوبو یو معیاري ازموینه بلل کېږي د لوبغاړو لپاره چې د هغوی دغه صحت، فټنس، فزیکي جوړښت د هغوی وازمایل شي چې دوی روغ رمټ دي، په تمامه معنا لوبه کولی شي که نه شي کولی. یو سافټویر دی چې هم په ټلیفون کې انسټالیدی شي، هم په کمپیوټر کې انسټالیدی شي. دا په دې اساس کېږي چې مثلا یو ځای مشخص ټاکل کېږي، لوبغاړي ته ویل کېږي چې ته به 20 متره منډې وهي، ځې به او بیرته به راځې به. د همدغه سافټویر په غږ به تعقیبوي، مشخص وخت دی ته به منډې وهي، بیرته به راځي، بیا یو څو ثانیې 10-15 ثانیې دمه اخیستل کېږي، بیا به ځي بیا به راځي. دا د مرحلې نه شروع کېږي، اولې مرحله، بیا دویمه او درېیمه مرحله، البته نهمې مرحلې نه شروع کېږي چې کله هم دغسې مرحلې بره ځي دغه د منډو اندازه هم زیاتېږي. مثلا بیا به 20 متره ځي او راځي، د 3 وارې به ځي، 4 وارې به ځي. بیا د 14مې نه تر 15مې سخته مرحله ځکه ده چې لوبغاړي به مسلسل 8 وارې 20 ځلې ځي او 8 وارې 20 ځلې راځي او د سافټویر غږ به تعقیبوي او دغه سافټویر په اساس به دا منډې وهي او راځي. البته دا یو معیاري فټنس یو ټیسټ بلل کېږي چې په نورو هېوادونو کې هم شته، خو هر هېواد ځان ته ځانګړې نمرې لري ورته. که یو لوبغاړی په تمامه معنا په فزیکي لحاظ غښتلی او فټ وي، نو طبیعي ده چې له دغه ازموینې څخه پاس کېږي او تېرېږي. کله چې هغه دغه ازموینو نه څخه تېرېږي، هغه 8 ځلې 20 متره منډې وهي او بیرته راتلی شي په مشخص وخت کې، په کم وخت کې، نو طبیعي ده چې هغه په تمامه معنا یو ښه فټ لوبغاړی دی. کله چې د دې ځای نه وځي بیا ملي ټیم ته راځي، نو بیا نو دا ویره در سره نه وي چې ستا صحت خراب دی، ستا په ملا کې درد دی، ستا په لاسو کې درد دی، ستا په پښو کې درد دی. که معمولي درد هم وي ته د یو فټنس ټیسټ نشي پاس کولی. د دې ښه والی دا وي چې دا ستا د هر څه رادبره کوي. که په ملا کې د درد منډې نشي والی، که پښو کې د درد منډې نشي والی، که د ساه لنډۍ لري منډې نشي والی، که وزن د زیاتې منډې نشي والی، که عمر د زیاتې دا منډې نشي کولی، نو ښه خبره دا ده چې دغه فلټر نه تېر شي، بیا تاسو ملي ټیم ته راځي. ملي ټیم ته چې راځي بیا کېدای شي په ټیسټ کې 2 ورځې 3 ورځې ودرېږي. هغه نړیوال لوبغاړي چې درېږي، یو علت یې همدغه دی چې دوی د یو ټیسټ پاس کوي. په یو ټیسټ کې کامیاب لوبغاړي هغه وي چې هغوی معمولا خپل صحت ته پام وکړي. مسلکي لوبغاړي معمولا د هغوی ژوند په د سکیجول او د مهالویش په اساس مخې ته ځي. مثلا سهار څه شی وخوري، غرمه څه شی وخوري، د ورځې څه شی وخوري،
څومره خوب وکړي، څومره ورزش وکړي، کم شی وخوري چې صحت ته ضرورت لري، کم شی ونه خوري چې صحت ته تاوان لري. دا په عمومي ژوند کې د لوبغاړو لپاره ډیر مهم بلل کېږي. او بیا مسلکي لوبغاړي د هغوی د فټنس د مراحل جلا دي. مثلا که د دې نړیوال لوبې شروع کېږي، دوی تر نړیوال لوبو مخکې ځینې پاریزونه پیل کوي، بیا د نړیوال لوبو په جریان کې جلا پاریز خوراک وي، د هغه نور څه جلا د ریکوري لپاره جلا خوراک وي. فټنس داسې دی د لوبغاړو لپاره لکه یو موټر چې څلور ټایرونه لري، ښه نوی موټر دی، تیل هم لري، شیشه هم لري، هر څه جوړ دي، خو یو ټایر چې خراب وي ته قدم نشي وهلی، ته ګرځولی نشي، موټر نشي چلولی. نو د یو ټیسټ نه چې څوک فارغېږي او راځي، نو دا ښه خبره ده. نو د افغانستان کرکټ بورډ ځکه په دغه فټنس باندې، په دغه یو ټیسټ باندې تاکید کوي، او دا ډیر ښه کار کوي. که ستا یو لوبغاړی د هغه ځینې پاس کېږي، نو ملي ټیم ته چې راځي بیا، نو دا نورې مسلې نه وي. د ویرات کوهلي د هندوستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان مشهور قول دی، وایي چې کله ته په صحت فټ او روغ رمټ اوسېږي، فکر کوي چې په میدان کې هر کار کولی شي، فیلډینګ کولی شي، بیټینګ کولی شي، منډې وهلی شي، کیپینګ کولی شي. یعنی ستا صحت چې جوړ وي، ته په ځان باندې اطمینان او باور لري. او مهمه خبره د یو لوبغاړي لپاره دا ده چې باید هغوی خپل صحت ته او خپل دغه مسلک ته چې ټول ژوند یې دا ده، دې ته دومره ژمن واوسېږي چې وزن کنټرول کړی شي، نه یې خېټه غټه وي، نه ورته اضافي وزن ولري. او مسلکي لوبغاړي معمولا تر خپل هغه ټاکلي د هغه د عمر په اساس چې څومره وزن لري، د هغه عمر نه خپل وزن کم ساتي. او علت هم دا دی چې دوی غواړي چې ځوان پاتې شي، دوی غواړي چې صحت روغ پاتې شي، چې په نړیوال لوبو باندې خبرې وکړي. نو دا د یو د ټیسټ مسله وه، مثالونه ډېر لرو، نه غواړم ډېر په جزئیاتو باندې وغږېږم، خو دا ښه خبره ده چې د لیست ای سیالیو لپاره د نورو شرطونو تر څنګ د یو فټنس هم یو شرط ګڼل شوی دی. اوس راځو د افغانستان د کرکټ د اجرایي ریاست دندې ته. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایي رئیس وټاکل شو. د مخکې هم په کرکټ بورډ کې پاتې شوی دی، د تر څنګ په نورو نړیوالو ادارو کې هم کار کړی دی، د کرکټ سره آشنا دی، په کرکټ پوهیږي، په فارسي پوهیږي، په پښتو پوهیږي، په انګلیسي پوهیږي، په مدیریت پوهیږي، ډېرې ښېګڼې لري. د دې په اړه نه غږېږو، په دې غږېږو چې ولې دغه دنده، دغه څوکۍ په کرکټ بورډ کې بدلیږي را بدلیږي. 2019 نه را په دې خوا اسدالله خان و، هغه نه مخکې شفیق ستانکزی و، بیا بل ستانکزی صاحب راغی، د هغه نه وروسته رحمت الله قریشي صاحب راغی، د هغه نه وروسته اوس بېرته دغه د حامد شینواری راغی. آیا مشکل په دنده کې دی که مشکل په اداره کې دی؟ هر څه چې وي هغه اداره به پوهېږي، خو مهمه خبره دا ده چې د اجرایي ریاست هغه کاري دوره 3 کلنه وي. اصولا باید دوی 3 کاله کار وکړي، او د دوی ظرفیتونو ته په کتو، اداري ظرفیتونو ته په کتو، او هغه لومړیتوبونو ته په کتو باید دوی څه وکړي. نوی اجرایي رئیس ته په کار ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره مین اسپانسر پیدا کړي. 3 کاله کېږي چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم مین اسپانسر یا اصلي او مهم اساسي مالی ملاتړ نه لري. لوبې چې کېږي هغه ته مالی ملاتړ پیدا کېږي، خو هغه اساسي ملاتړ چې د 3 کاله ورسره قرارداد وکړي چې که لوبې وي که نه وي، د افغانستان د ملي ټیم او د کرکټ ننګ او مالی ملاتړ وکړي، هغه نه لري. دا یوه غټه ستونزه ده د کرکټ بورډ لپاره، باید ویلرو. د دې ترڅنګ داخلي لوبې زموږ چې دي پراګنده دي، باید دا ډېر منظم شي، ډېره توجه ورته وشي. ګراسي او بونسي پیچونه باید د داخلي لوبغاړو لپاره، داخلي لوبو لپاره جوړ شي، او دا لوبې بیخي زیاتې شي، او ملي لوبغاړي وهڅول شي چې مجبور کړل شي بلکې چې په دغه داخلي لوبو کې ولوبېږي، چې نوي ځوانان راځي، دوی سره لوبېږي، او دوی لوبېږي، هغه تجربې زیاتېږي، ورسره زموږ د کرکټ داخلي کرکټ پراخېږي، غټېږي او لویېږي، او ترڅنګ آینده زموږ په کرکټ باندې تضمینېږي. او کله چې د ملي ټیم د خبره راځي، نو په هغه کې بیا دا مشکل نه وي. نور اړخونه هم د داخلي کرکټ د پراختیا او د ډیولپمنټ شته، خو زه عمومیاتو کې غږېږم. بله مهمه خبره د نوي اجرایي ریاست لپاره دا ده چې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د افغانستان د کرکټ بورډ روابط د نورو هېوادونو سره ښه نه دي، چې هغه څه چې په کار ده هغه موږ ښه قوي ډیپلوماسي او قوي روابط نه لرو، چې له همدې کبله موږ سره د بنګلادیش، د سریلانکا، د پاکستان، د هندوستان او د نورو سره سیریزونه نه کوي. علت دا ده چې موږ هغوی سره ښه روابط لرو. چې ښه روابط ونه لرئ، نه در سره لوبې کوي، نه د هغوی د اسانتیاوو، سهولتونو او تجاربو نه موږ استفاده کولی شو. مثلا ته کولی شې که یو چا سره ښه، یو هېواد سره ښه روابط ولرې، روزونکي ولېږي چې د هلته ښه وروزل شي، کوچز ولېږي، مشاورین ولېږي، بیټسمینان ولېږي، لوبغاړي ولېږي، الف ټیمونه، 19 کلن ټیمونه دا ولېږي چې یو بل سره سیریزونه وکړي، لوبې وکړي، د هغوی د امکاناتو نه، سهولتونو نه استفاده وکړي چې ستا د کرکټ لپاره ښه تمام شي. چې کله ته ښه روابط ونه لرې، طبیعي ده چې دا کارونه نه شي کولی. نو
دا ډیره مهمه خبره ده چې نوی اجرایي رئیس دې ته باید پام وکړي، لومړیتوبونو کې باید وي. بله مهمه خبره زموږ د لوبغاړو ډیسپلین دی. په ټیم کې باید ډیسپلین وي، عامه اصطلاح نظم یې بللی شو، اتفاق یې بللی شو. لوبغاړي د ملي ټیمونو عسکر غوندې دي، خادمان دي، دوی باداران نه دي، دوی حاکمان نه دي چې دوی کله ناکله د قانون نه هم فکر کوي، د قانون نه هم ور اخوا ته دی او قانون ماتي او قانون سرغړونه کولی شي. باید کرکټ نوی اجرایي رئیس دې ته متوجه شي او لوبغاړي پوه کړي چې دوی لوبغاړي دي. لکه کله چې دوی بورډ سره قرارداد کوي چې موږ به د لوبغاړو په توګه تاسو سره یو او د ملي ټیم لپاره به لوبې کوو، هماغه قرارداد په اساس باید دوی وټاکل شي، نه دا چې د دوی د تقاضاوې، غوښتنې او صلاحیتونه دومره ډېر شي چې دوی بیا فکر کوي چې ور رئیس هم بدلولی شي، کپټان هم بدلولی شي، لوبغاړی هم بدلولی شي، مشر هم بدلولی شي. نه، لوبغاړی باید لوبغاړی وي، اداره باید اداره وي، رئیس باید رئیس وي. نورې خبرې هم شته، مثلا په داخلي لوبو کې موږ ویلی شو چې EPL لوبې مهمې وي د افغانستان لپاره چې باید هغه پیل شي، شپږیزه پراخه شي، غټه شي، نورو ولایتونو ته دا لوبې باید وغځول شي. نور ټیمونه ضرور نه چې پاکستان، هندوستان، بنګلادیش، نیپال غوندې ټیمونه، د نیپال د عمان غوندې ټیمونو سره باید خبرې وشي چې د افغانستان ځینې مسؤلو ولایتونو ته راشي د لوبو لپاره، او دا کار کولی شي، دا کار امکان لري، دا کومه سخته خبره نه ده. نو په دې هیله چې د افغانستان کرکټ بورډ نوی اجرایي رئیس دغو نقطو ته پام وکړي.